د یو کس په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قرض و، د یو اوښ قرض یې پیو او هغه راغی د هغې غوښتنه یې کوله چې ما له مې هغه بدله راکړه، هغه اوښ چې کوم دله ما درکړی کوم عمر والا اوښ، هغه اوښ بېرته راکړه، یا هغه یا د هغې په بدل کې د هغې د عمر والا د اوښانو خپل عمرونه یې د دې په حدیث کې هغه نومونه هم راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سړی راغی نو د الله په نبی باندې وایي ډېره غصه وکړله او داسې تیز ورته لګیا و. صحابه وایي ان رجلا تقاضى رسول الله صلی الله علیه وسلم فاغلظ له، نبی علیه السلام سره سختي وکړه دې سړي. نو چې دا صحابو دا منظر ولید چې دا نبی علیه السلام ته داسې نیغې نیغې او سختې خبرې کوي، فهم به اصحابه، د نبی علیه السلام ملګرو قصد وکړو چې به دې سړي ور ټوپ کړي او راوینیسي دې مرۍ نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دعوه، شاته شئ، پرېږدئ، ستاسو د سره څه کار دی، دا خو ما سره خبره ده، ما سره معامله ده. الله اکبر. بیا نبی علیہ السلام فرمایل فإن لصاحب الحق مقالا، پس یقینا د هغه انسان د پاره چې په چا یو حق یې هغه له د خبرو اختیار شته، دله دا اختیار شته چې ما ته خبرې وکړي، خیر دی کوي دی. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او د چا چې په قرض دی ورته سختې خبرې کوي، صحابه غواړي چې سړی د مرۍ نه راونیسي، نبي علیه السلام صحابه منې کوي چې نه، دته اختیار دی چې ما ته خبرې وکړي، ځکه خپل حق دی غواړي بیا نو. د دې حدیث د لاندې علما لیکي چې نبی علیه السلام فرمایي چې فإن لصاحب الحق مقالا، د دې مطلب وایي دا دی چې اوس زما په تا قرض دی، ما ته اختیار شته، زه به خبرې درته کوم، یا ستا په ما قرض دی ته به ما ته خامخا خبرې کوې، هلکه راکړه که نه پیسې، ولې دې نه کړلې، ولې یاره لیټ دې کړلې، داسې خبره خو سړی خامخا کوي. نو چې یو طرف ته وایي د سړي مال ګیري، د یو چا سره پیسې ګیري، قرض یې ورکړي هغې نه ورکوي، او بل طرف ته خبرې هم ورته نه به کوي، نو دا خو به زړه خو به ټق وچوي، خو به خیال دی هلکه عجیبه ده، پیسې مې هم ګیري دي او دا هم راته وایي چې چپ که خبرې به هم نه کوې، خبرې به هم نه کوم، پیسې مې هم لاړه دي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي پرېږدئ، د ده زړه ډک دی، د ده ما سره حق دی، پرېږده خپل زړه تش کړي، دا خبرې وکړي دی. دا څونه ښایسته تربیت دی په دې حدیث کې. د دې مطلب دا دی چې په ما او تا د چا حق دی، که ده ما ته او تا ته یو څو سختې او ستغې او سپورې خبرې وکړې خیر دی، دغه حق دی که نه په تا، ته ورته یو ښه عذر پیش کړه، یاره اوس را سره نشته، انشاءالله کوشش کوم تاله به درکړم، فلاني وخت کې میاشت بعد داسې ما پیسې ګیري دي راوځي در به یې کوم، دروغ به ورته نه وایې، صحیح خبره ورته وکړه. دې وخت خلک دوکې کوي، چا نه چې قرض اخلي په هغه اوله ورځ یې دا نیت وي چې نه ورکوم ورله، نو چې دا نیت دې وکړه حدیث کې راځي، بیا الله تعالی توفیق هم نه درکوي چې قرض خلاص کړي. دا حدیث دا نبی علیه السلام حدیث کې دا خبره ذکر کړې، دا قانون یاد کا چې کله دې چا نه پیسې اخستې او ستا اول نه دا نیت و چې دا د حق دی ورکوم به، الله به تعالی توفیق درکوي او دا به خلاصې. او چې کله دې اول نه نیت خراب نو فیصلې بره نه ګوره په نیتونو کېږي، بیا الله توفیق هم نه درکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ده حق دی چې ما ته خبرې وکړي، او بیا وفرمایل لاړ شئ او دله یو اوښ واخلئ، د ده د عمر والا اوښ په شان چې کوم مال یې راکړی ور یې کوي چې د دغه بدله خلاصه شي، قرض یې خلاص شي. صحابه کرام ورته وایي جي میلاویږي نه هغه اوښ، د هغې نه ښه میلاویږي، وایي د هغې نه هغه ښه وله ورکوي. الله اکبر. سړی ډېر حیران شو، هلکه زما اوښ ارزان و، نبي علیه السلام نه مې جوړ کړی، هغه ماله قیمتي راکړی. دا هم نبي علیه السلام کې یو ناشنا کمال و چې کله کله به ورله چا یو خو داسې یې ګوره چې شرط پې ولګې مخکې نه، خو بیا سود کې راځي، هلکه زه دله لږ درکوم ته به ډېر راکې، دا بیله مسله ده. هغه اشکال ذهن ته اوس رانه ولید ته چې دا خو څنګه چلو شو، نه نه دا داسې چل نه دی. اوس تا ماله یو څیز راکړه او بیرته زه تا ته یم چې دا له درکوم، او زما زړه دا غواړي تا را باندې نه شرط لګولی نه زه درله د خپل ځان نه چې هلکه تا دومره ښېګړه وکړه دا ښه څیز واله، تا ماله د 1000 روپو څیز راکړه دا د 1500 واله، دا د 2000 واله، دا جایز ده، دا جایز ده، دا یو احسان، هغه د انسان دغه احسان شکریه ادا کول دي په ښه اندازه. نبي علیه السلام فرمایل چې دغه عمر نشته، و دې نه ښه عمر والا تکړه اوښ وله ورکوي. نو صحابه کرام لاړل د هغې نه وله ښه اوښ ورکړه، تکړه یې وله ورکړه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقي کردار چې په حدیثو کې د دې ګڼ مثالونه دي زما محترم ورونو، دې کې زموږ ستاسو لپاره تربیت دی.